زما محترمو دا اولاد مونږ تاسو له الله راکړي د زوی په شکل د لور په شکل مسلمان ډیر خوش قسمت دي په لور کې مم خیر دی په زوی کې مم خیر دی د بچو په مرګ کې مم خیر دی معشوم وفات شو الولد یجر ابويه الى الجنه دا معشوم به مور پلار جنت ترکاږي د بلوغ نه مخکې د مسلمانانو څومره معشومان وفات کیږي دی به د مور پلار شفاعت کوي مور پلار له به د جنت اوبه ور کوي میدان محشر کې به پاغې د تند ماتي میدان محشر کې به دی معشومان ته اعلان وشي معشومان زئی جنت ته دی به جنت ته نزي پولیس سره راجم شي خپل منځ کې به پټي پټي خبرې کوي الله به سره د علم د فرشتو نه ته پوښتنه د معشومان جنت ته ولې نزي الله عزت کوي مور پلار حساب کتاب کې ګیر دی موږ ځان له جنت ته لاړ شو الله موږ ځان له جنت ته نزو اعلان به تو شي مور پلار د لاس نونی سي ځان سره جنت ته بوزي السقط يجر ابويه الى الجنه معشوم زایه شو نوم ورلکیدا ځکه چې دا مور پلار روپی جنی او د مور پلار د شفاعت ذریعہ جوړ شي ځکه د زایه شوی معشوم له بمله انساني شکل ورکی دی به د مور پلار شفاعت کوي نو په لور کې مم خیر دی زوی کې مم خیر دی د بچو په مرګ کې مم خیر دی پاغه به صبر کو معشومان پاتې شنو حق پیدا کو تربیت به کو حدیث کې راځي معشوم پیدا شو فليحسن اسمه خنوم ورلکیدا سموا اولادکم باسماء الانبیاء د پیغمبرانو نمونه کې ولنوم خوخه احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله تخوخ نمونه عبد الله عبد الرحمن دي اول ما ينحل الرجل ولده اسمه حدیث کې راځي ټول نړم بنې تحفه او هدیه چې مور پلار بچی له ورکه به د خنوم په شکل ورکي غلط نوم دی بچی لکه خدای د بچی سره لومبني خیانت او د نوم تپوس د عالم نه وک زوی دی د پیغمبرانو نمونه کې ول نوم خوخه صحابه کرامو نمونه کې ول نوم خوخه لور د صحابياتو په نمونه کې ول نوم خوخه د اسم په مسما اثري د خنوم خاص سری د غلط نوم غلط اثري نو مزیدار نوم ورلکیدا ادب ورته وخیا حدیث کې راځي مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 وو کالو ته د بچي ورسید د مونږ حکم ورته کو د مونږ طریقه ورته وخیا چاردام ورته وخیا چاردام بشنګ کې پاودس کې سو فرض دي طریقې صدا خپل مخې ته کینو د چاردام طریقه ورته وخیا مونږ ورته وخیا د مونږ الفاظ ورته وخیا دا تکبیر تحریمه ده دا قیام ده دا رکوع ده دا سجده ده دا قاعده ده دا جلسه ده دا قومه ده د سار سلور رکعاته ماسپخین لس رکعاته او مازیګر سلور رکعاته ماخام 15 رکعاته ماسکوتن 9 رکعاته د جمعې 12 رکعاته او دا ډک او دا تش او دا فرض او دا واجب او دا سنت دا طریقه ورته خو دا د بچو په منګ تاسو حق دی وو کالو ته عمر ورسید په مور پلار ذمہ داری د سيزونه ورته خو چې د مون عادت جوړ شي او حدیث کې راځي وذربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين او لسو کالو ته ورسېدل او به مونږ نه کینو به سزا ورکوا تنبیه ورکوا دلته چې جمع کې ولاړ نو ماشوم ګوره چې ماشوم دی منزل راغلی دی کنه دی راغلی که په مونږ کې نشته چې کور ته لاړ شي غصه پې کوا او سزا ورکوا دی د وجه چې د مونږ عادت جوړ شي مونږ خو فرض دی په احکاماتو کې لومبني حکم د مونږ راغلی د ټول نړومبي ته پوس په قیامت پورس د مونږ کې اسنه بلوغ ته ورسې به مونږ نه کوي نو دا چلم ورته وخه طریقه ورته وخه لسو کالو ته ورسید بیا سزا ورکوا بیا ته د مونږ ته پوس کوا وفرقوا بينهم في المزاج او حدیث کې راځي معشوم لسو کالو ته ورسید بستر ورله جدا کا به په بسترو کې یوځه مشملوي او دی وخت کې خوریر د فحاشه او د اوریانه او د بهایي دور دی هر چا سره موبایل دی او معشومان ډیرو خيار شوی دي حدیث کې راځي د لسو کالو ته معشومان ورسیدل بستر ورله جدا کړي د لسو کالو نه مخکې د معشومان بسترې جدا کړي الله دې نکي څه په غړ غم اختنه شي دا د شریعت حکم دی لسو کالو ته ورسید په مونږ به سزا ورکي د مونږ ته پوس پته کې آداب ورته وخیا او د تربیت کا مسجد ته را لېګا مدرسې ته را لېګا چې دلته قائد د کی عبادت د کی معاملات د کی اخلاقیات د کی معاشرتی زندگی د کی زمنګ د پاره د اخرت توخه او صدقه جاریه جوړ شي او د ملاستی بسترې جدا کا دا د بچو په منګ تاسو باندې حق دی فإن بلغ فليزوجه زوی دی بالغ شو لور بالغ شو فورا ورله نکاح وک او په دې دور کې خو نکاح ډیر ضرور ده فحاشه او ریانه به حیاي دور دی حدیث کې راځي فإن بلغ ولم يزوجه فاصاب اسما كان اسمه على ابيه زوی بالغ شو دې څومره ګناهونه کې پلار ور لواده نه دی کړی
دا ګناهونه د پلار په عمل نامه کې لیکل کیږي د دې تپوس په دې پلار نه الله کوي اوس واده دومره ګران شوی دی چې نن سبا واده کولم ګران کار دی پلار چې زوی له واده کې شل کاله کې بل واده ته نه جوړیږي دومره په قرضدار شي په سنت طریقه ورله واده وکا البزازه من الايمان سادگی د ایمان حصہ ده سادگی سره ورله واده وکا کوم نکاح کې مہر مختصر دی دا با برکت نکاح ده رسمونه رواجونه په مکوا بچو له زر زر نکاحګانی بس عاقل شو بالغ شو فورا ورله نکاح وکا لور دی بلوغ ته ورسیده بیا ورته صبر مکوا چیرې خرشته برازي او دا می خوخت او دا می نه دی خوخ به دینداري ته ګوره تقوا ته ګوره پرهیزګاری ته ګوره الله ته ګوره زر رشتہ کوا زوی د پارم د لور د پارم